د لوی او بخونکي خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د بیولوژي درسونو ته هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او آماده دي ته اوسئ له خیره چې نن د خپل درسونه مخ ته بوځو. ګران زده کوونکو یو قلم کتابچه به در سره وي چې مهم ټکي د درسونو در سره ولیکئ تر څو هغه ټکي مو په ذهن کې د تل لپاره حفظ کړئ تر څو په کانکور کې او نور درسو کې ترې استفاده وکړئ. ګران زده کوونکو موږ په مخکیني درس کې د علمي تحقیقونو په باره کې وغږیدو چې شپږ مرحلې لرو دي. هغه شپږ مرحلې چې مثلا یو څوک غواړي یو شي په باره کې تحقیق وکړي غواړي مثلا هغه نوی منځته راوړي یا اختراع یا کشف وکړي نو دا مراحل باید په نظر کې ونیسي چې هغې کې موږ یوه خبره دا م یاده کړې وه ګران زده کوونکو دې لپاره چې یو څوک تحقیق وکړي باید د تحقیق وسایل هم ورسره وي. هغه شیان چې دا پرې تحقیق کوی شي باید هغه ورسره وي. که هغه ورسره نه وي نو دې نشي کولی چې هغه تحقیق مخ ته ویځي. مثلا که موږ غواړو د یو جي کې د یو مساحت فرمول ثبوت کړو یا د مساحت فرمول منځته راوړو که چیرې موږ سره متر نه وي نو موږ نشو کولی چې هغه مساحت یعنې هغه وسایل چې موږ دغه مساحت موږ ته موږ سره کومک کوي چې دا اندازه کړو نو موږ نشو کولی چې دغه فرمول ثبوت کړو یا یې منځته راوړو. نو دې لپاره ګران زده کوونکو بیولوژي دانانو د دې لپاره چې مثلا دغه بیولوژي دې چې پورې راورسوي واړه شیان مطالعه کړي. په دې خو تاسو پوهیږئ چې بیولوژي کې هر شی چې مطالعه کیږي د حجرې په سطحه مطالعه کیږي. مثلا که موږ ډوډۍ خورو دغه ډوډۍ مثلا څه رقم جذبیږي د حجرو کې جذبیږي دا د حجرې په سطحه باید مطالعه شي. همداسې که دا دوا خورو دوا هم همدغسې حساب ده. که یو شی مثلا منځ سره مثلا موږ وایو چې د قلب وظیفه یو حجره مخ ته وړي او هغه حجره څو دانې یو بل څه یوځای شوي غټه وظیفه یې منځ سره وړې ده. موږ باید هره خبره د حجرې په اندازه باندې مطالعه کړو. حجره خو ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ ډېره کوچنۍ ده نو د دې لیدلو لپاره موږ دا سالو ته ضرورت لرو چې هغه حجره پرې وګورو چې هغه اله ګران زده کوونکو عبارت ده د مایکروسکوپ څخه. موږ له خیره نن کم څیز چې په بیولوژي کې ډېر موږ ته په درد خوري هغه عبارت د څه څخه ده عبارت د مایکروسکوپ څخه ده او له خیره موږ دا نن شروع کوو. ګران زده کوونکو مایکروسکوپ هغه اله ده چې هغې د هغې په واسطې باندې موږ کولی شو واړه شیان غټ وګورو یعنې هغه شیان چې په سترګو نه دي لیدل کېږي په عادي حالت کې ډېر کوچني دي او ژوندي هم دي موږ ته ضرر هم رسوی شي یا زموږ خپله بدن یې منځته راوړی نو دا که غواړو وګورو دا د مایکروسکوپ په واسطه باندې موږ لیدلی شو. مایکروسکوپ ګران زده کوونکو د دوو کلمو څخه اخیستل شوی ده چې یوه کلمه یې د مایکرو په نوم ده یعنې مایکرو ورته ویل کېږي چې دا معنا د کوچني معنا ورکوي کوچني یعنې کوچنی ورته وایي که نه کوچنی او یو کلمه چې ده یو بله اسکوپ ده. اسکوپ معنا دا ده چې لیدل یعنې معنا یې څه ده لیدل یعنې موږ داسې وایو چې مایکروسکوپ هغه اله ده چې د دې په واسطه باندې موږ کولی شو کوچني جسمونه غټ وګورو. صحیح ده دا تعریف ده. دلته باید هم په یاد ګران زده کوونکو موږ ته دوه اصطلاحګانې دلته لرو. یو موږ مایکرو لرو یعنې مایکرو وایو دې سره او یو بل اصطلاح لرو مکرو ورته وایو چې دا اصطلاحګان شاید په فیزیک کې هم متوجه شوي یاستئ. مثلا فیزیک موږ ویلو چې هغه علم ده چې مایکروسکوپیک او ماکروسکوپیک ټول دواړه جهانونه مطالعه کوي. نو دلته موږ باید په یاد ګران زده کوونکو چې مایکرو کوچني ته معنا ورکوي معنا یې څه ده کوچنی یعنې کوچني معنا ورکوي او مکرو غټ معنا ورکوي. څه معنا ورکوي غټ معنا ورکوي. یعنې کله چې موږ وایو مایکرو یعنې وړوکی او کله وایو مکرو غټ موږ کله وایو چې دغه جسم د ماکروسکوپیک له جنسه تعریف کوي یعنې ماکروسکوپیک یې وایه یعنې هدف دا ده بدون دې نه چې که مالۍ نه استفاده وکړي څه رقم یې ګوري. مثلا موږ سره مارکر ده دغه مارکر د ماکروسکوپیک له جنسه دې ته ګروس هم وایي د غټ خو دې نه خوانې ووایه. موږ وایو مثلا سرپوښ پوښ لري مثلا خپله وایي چې رنګ لري همداسې مثلا توشي دا شیان داسې غټ غږېږو او کله چې مایکروسکوپیک وایي داسې معنا ورکوي چې د دې داخلي جوړښت ماته ووایي یعنې داخل کې جوړښت څه رقم ده د دې په منځ کې مثلا ماته وښایه چې مثلا اټومونه څه رقم دي یا مالیکولونه کوم مرکب نه منځته راغلی په کومې رابطې په واسطه جوړ شوی ده نو دا بیا د څه شي د جنس راځي دا د مایکروسکوپیک له جنس راځي یعنې دې ته بیا موږ څه وایو مایکروسکوپیک ورته وایو. یا همداسې پاتالوژي کې چې کله راځو موږ یو مرض مثلا هغه کوو تشریح کوو نو کله چې پې غږېږو مثلا ځیګر په باره کې غږېږو نو بیا موږ وایو چې ماکروسکوپیک نظر یعنې دغه مرض د سترګو یعنې بدون دې چې موږ مایکروسکوپ استعمال کړو دا څه رقم ښکاري یعنې ځیګر څه رقم تغیرات پکې لیدل کېږي څه پوه شو چې دا که نه ده او داخل کې یعنې څه تغیرات دي په حجرې کې څه تغیرات راځي هغې ته بیا مایکروسکوپیک وایي له خیره چې هلته راشي هغه به د هغې جینه له خیره زده کوي.
ګران زده کوونکو د بیولوژي د تاریخچې په باره کې باید ووایو چې بیولوژي د مایکروسکوپ د مایکروسکوپ د تاریخچې په باره کې باید ووایو چې په کال 1509 میلادي کال کې دوه هالنډي عالمانو د جوهان او د زیګریا جانسن په نامه باندې شیشه راواغستله، صیقلې کړله او هغې نه یو محدب الطرفین عدسیه جوړه کړه. کله چې دا عدسیه جوړه کړه همدغې ته یې وویلې چې دا زربین ده، یعنې د همغه زربین یا مایکروسکوپ یې جوړ کړه. دا زربین چې موږ مکتبو کې استعمالوو که نه، همدغه زربین خپله مایکروسکوپ لومړنی مایکروسکوپ و چې زیګریا جانسن او جوهان منځته راوړی و. ګران زده کوونکو دا دواړه چې و عینکې به یې جوړولې او د دې کله چې کوشش وکړو دا عدسیه هم جوړه کړله. د دې عدسیه کې موږ یو هغه وخت یعنې دې مایکروسکوپ کې یو جسم لیدی شو ګران زده کوونکو چې دا جسم د دې عدسیې د محراق او مرکز ترمنځ ځای ونیسي، یعنی کله چې جسم د مرکز او محراق منځ کې بیا جسم موږ لیدی شو، او که چیرې مثلا لرې وي ترې بیا نه شو لیدی. داسې نه چې دې عینکې ځان ته جوړې کوي، تاسو به وایئ چې هر شی ډېر غټ ګورو، نه، کله چې غواړئ یو شی ورته د دې په واسطه وګورئ بس د مایکروسکوپ هغه شي ته څه کوي نږدې کوي، بیا خپله هم کولی شي چې عدسیې ته ځان نږدې کوي د زربین ته، بعد د هغې نه چې وکړئ او جسم غټ وګورئ. صحیح ده. همداسې ګران زده کوونکو درې نور عالمانو پوهاندانو په دې مایکروسکوپ کې کار کړی چې هغه یو رابرټ هوک و چې مخکې هم پرې غږېدلي. رابرټ هوک د لومړي ځل لپاره مثلا دوه عدسیې استعمال کړلې، ساده مایکروسکوپ هم منځته راوړه. کله یې دا منځته راوړه د هغې په واسطه یې د کارک لرګی ولیده او حجرې نوم یې کېښودل، د حجره یې کشف کړه، مړه حجره یې کشف کړې وه، او دا ټول شیان چې خپله لیدلي ول هغه یې د مایکروګرافیا چې خپل کتاب یې و هغې کې ټول لیکلي وو. همداسې لیون هوک بل عالم ده ګران زده کوونکو چې لومړي ځل لپاره مثلا باکتریا ولیدله، پروتوزوا یې ولیدله، د چونګښې د بچي په لکۍ کې د وینې جریان یې ولیده. همداسې مارسلو بالبیګي بل عالم و ګران زده کوونکو چې د چونګښې په د سږو کې د وینې جریان یې ولیده. یعنې دې علماو پکې کار وکړ، بعد د هغې نه مثلا ډېر پرمختګ یې وکړ. ګران زده کوونکو راځو دې ته چې دا مایکروسکوپونه په عمومي ډول په څو ډوله دي. دا هم په یاد ګران زده کوونکو چې مایکروسکوپونه د مکتب د کتاب چې 11 صنف کتاب کې د مایکروسکوپ اول فصل کې تشریح شوی، تاسو کولی شئ دا درس هلته هم درسره وګورئ. کومې خبرې چې ما نه پاتې کېږي یا څه یې پې پوه نه شئ نوټ یې کولی شئ د هغې نه واخلئ، ولې چې کانکوري خبرې دي خط په خط میخانیک کوي. بله هغه چې دا موږ ویل چې مایکروسکوپونه ډولونه چې دي، مایکروسکوپونه ګران زده کوونکو په عمومي ډول په 3 ډوله دي. یو همدغه ساده مایکروسکوپ چې زیګریا جانسن او جوهان منځته راوړه چې همدغه زربین ده. یو محدب الطرفین عدسیه ده چې یو جسم یو څو اندازې په اندازه باندې لوی ښیي، اما دومره قوي هم نه ده چې مثلا ډېر کوچنی شی مثلا وایرس او باکتریا او دا شیان موږ د دې په واسطه باندې وګورو. صحیح ده. دا ساده مایکروسکوپ. دویم مایکروسکوپ چې دا همغه مایکروسکوپ ده چې لیون هوک او رابرټ هوک دې منځته راوړی چې د هغې کې د 2 عدسونه ډېر استعمال شو، مثلا د یو نه ډېرو 2 هم کېږي، 3 هم کېږي، 4 هم کېږي، خو ډېری پکې 2 دانې استعمالوي. همدغه مایکروسکوپ چې زموږ په همدغه لابراتوار کې مکتب کې ایښودل شوی ده او دغه عکس هم چې تاسو درسره ګورئ، دغه خپله کوم مایکروسکوپ ده، دا همدغه ساده مرکب مایکروسکوپ ده. 2 عدسیې لري ګران زده کوونکو او هر عدسیې ځان ته نوم لري. یو عدسیه چې د سترګې عدسیه ده، اوکیولر ورته وایي، دا عدسیه چې دلته سترګې کې ایښودل کېږي، او بل عدسیه چې د اوبجکټیف ورته وایي چې دا عدسیې کې مثلا همغه جسم دلته کې ایښودل کېږي او بیا لیدل کېږي. داسې هغه ده یو جسم د نرم حالت نه ډېر غټ ښیي چې د مایکروسکوپ کې په افغانستان کې په زموږ مملکت کې ډېر داسې مثلا وروسته پاتې مملکتو کې ډېر ترې استفاده کوي او ډېر هم دا شته ده. مثلا په افغانستان کې فکر نه کوم چې مثلا الکترون مایکروسکوپ دی وي، همدغه ساده مایکروسکوپ په لابراتوار کې شته ده. همدې لپاره موږ بعضې شیان بیخي نشو کشف کولی. مثلا کرونا وایرس راغلی، موږ هېڅ شی هم پکې ونه شو کړی، خپله هم نشو کشفولی که نه، په دې چې موږ هغه وسایل نه لرو چې هغه کشف کړو. مخکې په دې باره کې وغږېدو که نه، نو موږ دغه ساده مایکروسکوپ لرو او د دې ساده مایکروسکوپ په واسطه باندې موږ نشو کولی چې دا خپله هغه وګورو، وایرس وګورو. صحیح ده. یعنې هدف مې دا ده چې وایرس چې د ډېر کوچنی ده. دغه اصطلاحات در سره ګران زده کوونکو زده کوي. مثلا موږ لرو یو اصطلاح لرو په فزیک کې دا ویل کېږي، خو دلته ښه دلته یې زده کړو، دلته په درس کې مثلا موږ لرو دیسي متر ورته وایي. دیسي متر ګران زده کوونکو معنا دا ده چې 10 په توان د -1 متر، یعنی 1 متر په 10 بل د ګران زده کوونکو سانتي متر، یعنی 10 په توان د 100 ده -2 متره. 10 په توان د -2 متر یعنی څه سانتي متر. سانتي متر په دې معنا چې 1 متر راخلئ په 100. بل لرو ګران زده کوونکو ملي متر. ملي متر معنا دا ده ګران زده کوونکو چې 10 په توان د -3 ورته وایي متر، یعنی 1 متر په 100 ملي متر ډېر کوچنی ده. همداسې بل لرو مایکرو متر. صحیح ده. 10 په توان د -100 ته وایي 6 ته.
بعض ورته مایکرون هم وایي. مایکرومتر یعنی لس په توان دی منفي 6 متر، یعنی په دې معنی چې 1 متر 1 میلیون نږدې ډېر کوچنی ده. همداسې بل اصطلاح لرو د ننومتر په نوم باندې، لس په توان دی منفي 9 ته ویل کېږي متره. همداسې بل لرو پیکومتر ورته ویل کېږي، لس په توان دی منفي 12 متره لرو. همداسې بل لرو چې انګسترون متر چې دا لس په توان دی څو ده منفي 10 متره ده. صحیح ده؟ یعنی دې د ډېر کوچني رقمونه دي چې موږ بیا پس ته وایو چې مثلا وایرس چې ده نانومتر کې راځي، یعنې ډېر کوچنی ده. نو د دې مایکروسکوپ په واسطه چې قدرت یې ډېر ټیټ ده، یعنې دومره غټ نشي ښودلی، وایرس پکې لیدلی نشو. صحیح ده؟ دا مایکروسکوپ چې دا مخکې مې درته ویلې دوه عدسې لري، یوه عدسه د سترګې عدسه ده، بیا هغې نه بس مثلا جسمي نلکه ده، بیا لاندې راکته کېږي مثلا ګرځنده تبۍ ده. هغه ګرځنده تبۍ کې دغه د جسم عدسې څو دانې ایښودل شوي دي چې قدرتونه دا عدسې فرق کوي. کله چې یو جسم مثلا په یو عدسې ونه لیدل شي بل قدرت ته اړو بل ته اړو. لاندې مثلا میز ده، بیا د میز مثلا په سر دوه دانې کلفتونه دي چې هغې کې موږ د سلایډ چې کوم جسم ګورو غواړو وګورو، هلته مثلا نښلوو کلکوي او جسم د هغې په واسطه بیا موږ ګورو. همداسې لاندې ګورئ چې مثلا رڼا سرچینه ده، مثلا ګروپ ده یا نور ده یا خوا شیشه ده، یعنې شیشه هم کولی شي نور راشي پرې ولګېږي او بیا هغه جسم وښودل. یا برقي وسلوج برقي هم ورته وایي، مثلا برقي وسلو نور منځته راوړي، برقستي یعنې د ګروپ نه منځته راوړي او جسم پکې لیدل کېږي. لاندې قاعده ده او داسې څو دانې مثلا پیچونه لري چې هغې پیچو په واسطه باندې د عدسې دا خپله مثلا دا میز دا خپله نور او دا شیان ته چې ورکو حرکت پې ورکو. صحیح ده ګران زده کوونکو؟ یعنې دا خبرې هم باید په دې درسو کې زده وي. همداسې ګران زده کوونکو موږ یو بله هغه لرو مایکروسکوپ لرو چې هغه ورته وایي د تیلو ایمرشن په نوم یا اویل ایمرشن په نوم یوه عدسیه ده، چې دې عدسیه کې موږ ګران زده کوونکو د دې لوړ د قوه چې ده چې یو جسم غټ ښیي تقریبا 90 چنده ده، یعنې 90 ایکس ورته وایي که نه، یعنې 90 چنده جسم چې کوي جسم غټ موږ ته راښیي. همداسې ګران زده کوونکو بل مایکروسکوپ چې ده چې ډېر مهم مایکروسکوپ ده او اوس په نړۍ کې ډېر ترې استفاده کېږي او یعنې اوس ډېر کوچني شیان چې د دې په واسطه لیدل کېږي هغه همدا مایکروسکوپ هغې ته الکترون مایکروسکوپ وایي. الکترون مایکروسکوپ په کال 1932 کې او 34 کې اختراع شو د روسکا او نول په واسطه باندې چې دواړه جرمني عالمان او الماني عالمان ول. د دې په واسطه باندې اختراع شو، جوړ شو چې د دې د لیدو طاقت چې و 2.5 لکه چنده و، یعنې 2,50,000 چنده یو جسم غټ خوده چې دا پسته بیا نور قوي شیان تر 1 میلیون چنده پورې ورسېدل. یو جسم کوی شو دی تر 1 میلیون چنده پورې دی غټ وګوري. تر نن چې دا کم شیان کشف کېږي او هغه شیان چې موجود نه دي او غواړي چې ښه صحیح وګوري هغه د همدغه مایکروسکوپ په واسطه باندې لیدل کېږي چې دا کال هم ګران زده کوونکو دومره لرې نه ده، یعنې 1932 او 1934 چې څو کاله بعد د دې نه مثلا دویم نړیوال جنګ شروع کېږي او د دې نه مخکې چې ګران زده کوونکو لومړی نړیوال جنګ تیر شوی و، خو بیا هم دې هغه د زحمت باسي دا شیان کشفول. نه پوهېږم چې موږ افغانانو دې وخت کې څه کول چې موږ یې چې هم کشف نه کړل ټول شیان دې کشف کړل. صحیح ده؟ حتما هلته دلته به ورېدل دې باندې که نه بل رقم خو نه کېږي، خو دا د ټول د علم زور د زحمت یې وګاږه او دا کارونه یې وکړل. صحیح ده؟ یعنې دا مایکروسکوپ یې هغه کړ. دا مایکروسکوپ ګران زده کوونکو زموږ په یاد الکترون مایکروسکوپ چې کله کار یې پیل کړ بعد د هغې نه علماو پرې کار وکړو. په عموماً دا په 3 ډوله ده، یعنې که موږ ته وایي چې الکترون مایکروسکوپ څو ډوله ده موږ ورته 3 ډوله مایکروسکوپ موږ الکترون لرو. یو ته ترانسمیشن الکترون مایکروسکوپ وایي یا TEM ورته وایي ګران زده کوونکو. دا مایکروسکوپ چې ده د مایکرو ارګانیزمونو د جوړښت هغه ساختمان یې موږ ته راښیي، جوړښت یې راښیي، جزئیات یې ښیي. ما کله غواړي کشف کو مثلا کورونا کشفو یا بل شی کوم وایرس کوم شی کشفو د دې په واسطه باندې کشفیږي، د وایرسونو جوړښتونه دې معلومیږي او تر 1 میلیون چنده پورې یو جسم غټ موږ ته راښیي. 1 میلیون چنده پورې موږ څه ښودلی شي یو جسم چې څومره غټ ده. همداسې ګران زده کوونکو بل مایکروسکوپ چې ده چې دویم ډول ده هغه سکنینګ الکترون مایکروسکوپ ده چې په دې کې موږ ګران زده کوونکو سکنینګ الکترون مایکروسکوپ کې یا SEM کې موږ الکترونونه په جسم باندې پاشو یعنې بمبار کوو یعنې الکترون راخلو په جسم ورغورځوو. دا الکترونونه د دې جسم په ټولو خواګانو کې ځان رسوي، هر خوا یې ګرځي او د جسم نه 3D یا تریبودي شکل منځته راوړي. کله چې دا منځته راوړي موږ سادهګۍ باندې د هغې عکسونه یا هغه لیدی شو چې کولی شي 80,000 چنده یو جسم غټ کړي او مخکې مې چې TEM یعنې ترانسمیشن هغه ول ډول هغه ته کولی شي تر 1 میلیون چنده پورې جسم غټ موږ ته راوښیي. همداسې ګران زده کوونکو دریم ډول چې ده هغه عبارت د سکنینګ تونلینګ مایکروسکوپ ده یا STM ده
چې دا مایکروسکوپ ګران زده کوونکو کولی شي یو جسم مثلا یو مالیکول په سطح د اټومونو جوړښت موږ ته راوښیي، ترتیب یې راوښیي. مثلا د ډي ان اې په مخ باندې د اټومونو جوړښت موږ ته راوښیي. صحیح ده؟ یعنې دا مایکروسکوپونه دي. همداسې ګران زده کوونکو ته ډېره مهمه دغه دوه مایکروسکوپ ول. یو چې و دغه ساده مایکروسکوپ یعنې ساده مرکب ورته لیکو، دلته به ولیکو عنوان ساده مرکب. صحیح ده؟ او بل ته ولیکو الکترون مایکروسکوپ. یا د اول ته موږ ساده هم ویلی شو یا ورته چې نوري هم ورته ویلی شو، نوري مایکروسکوپ. نوري یعنې دوه رقمه مایکروسکوپونه موږ تاسو اوس ویلې. صحیح ده؟ د دغه دواړو په فرقونو باید پوه شئ. یعنې څو خبرې باید په دې کې زده وي چې مکتب کې مثلا د دې جدول یې ورکړی ده او په کنکور کې سوالونه هم راځي ګران زده کوونکو. هغه خبره دا ده، اوله خبره ده د رڼا منبع ده ګران زده کوونکو. رڼا منبع، رڼا مثلا په نوري مایکروسکوپ کې څه رقم ده او په الکترون مایکروسکوپ کې څنګه، دا باید په یاد وي. رڼا په الکترون نوري ساده مایکروسکوپ کې چې ده عادي رڼا ده، عادي خبره ده. دغه عادي نور د ګروپ ده، مثلا دغه نور چې د لمر رڼا ده دغه په واسطه باندې موږ یو جسم ګورو. اما الکترون مایکروسکوپ باید په یاد وي ګران زده کوونکو چې خپل الکترون ده، یعنې الکترون په واسطه باندې موږ جسم ګورو. یعنې دا یو فرق ده. دویمه فرق چې ده ګران زده کوونکو هغه عدسیه ده. عدسیه مثلا کومه عدسیه موږ راخلو په نوري کې استعمالو، کومه په الکترون کې استعمالو. په نوري کې عادي عدسیه ده، عادي عدسیه، یعنې هماغه عدسیه ده محدب الطرفین، دغسې محدب الطرفین ده. همدغه عدسیې ساده شیشې ورته مثلا هغه کوو، صیقل کوو، استفاده کوو. اما په الکترون مایکروسکوپ کې چې ده هغې ته وایي الکترومقناطیسي، ورته وایي الکترو مقناطیسي عدسیه یا برېښنایي مقناطیسي عدسیه ورته ویل کېږي. او بله خبره دا ده ګران زده کوونکو چې باید فرق باندې موږ پوه شو، هغه د لیدلو طاقت دی، نه طاقت د دوی څومره ده. اوس تاسو په نظر طاقت د نوري ډېر ده او که د الکترون؟ په دې خو موږ پوهېږو چې الکترون مثلا طاقت یې ډېر زیات دی، یو جسم ډېر زیات موږ ته غټ راښیي که نه. نو دې لپاره طاقت به موږ په نظر کې ونیسو. طاقت اول خبره نوري کې چې دی یو جسم د زرو نه تر 2000 چندو پورې غټ ښیي. یعنې جسم چې څومره ده 0 تر 2000 چندو پورې جسم غټ ښیي. اما الکترون مایکروسکوپ کې د 2.5 لکو نه یعنې 250 زرو نه غټ جسم ښیي. یعنې قدرت یې ډېر دی. یعنې بهترین مایکروسکوپ چې ده هغه الکترون مایکروسکوپ ده چې بدبختانه یا خوشبختانه موږ یې نه لرو. بدبختانه په دې باید ووایو چې ډېر شیان نه پاتې شو، خوشبختانه په دې ووایو چې کله ته وایې موږ ترې استفاده نه شو کولی، نه م کول، هغه به مو خراب کړی و که نه. نو دې لپاره درس ډېر ووایي، له خیره یو ورځ به الکترون مایکروسکوپ هم دلته راشي، هغې نه هم له خیره استفاده وکړو او ډېر شیان به پرې کشف کړو. انشاءالله درس ووایي، زحمت وباسئ، همداسې مخ ته ځئ، انشاءالله دې جایونو ته به مو ورسېږو. خلکو هم درس ویلی، زحمت یې کږلی او دې جایونو ته رسېدلی ده. صحیح ده؟ ګران زده کوونکو کولی شو چې بعضې نور مایکروسکوپونو نومونه مو واخلو. مثلا یو د مایکروسکوپ د چې هغې ته د ماورای بنفش مایکروسکوپ ورته ویل کېږي. په دې ډول مایکروسکوپ کې له ماورای بنفش وړانګو څخه کار اخیستل کېږي، تصویر د عکاسۍ فلم یا د پردې په مخ ښکاره کوي. او عدسیه د دې عدسیه چې ده د کوارز له جنسه ده، یعنې کوارز یو رقم منرال د هغې نه جوړ شوې ده. یعنې دا فلم عکاسي فلم په سر باندې د جسم عکس موږ ته راښیي. بله عدسیه د ګران زده کوونکو د فلورسنس مایکروسکوپ په نوم یادېږي. فلورسنس ګران زده کوونکو بعضې جسمونه دي فلورسنس خاصیت لري. فلورسنس په دې معنی ده چې مثلا یو وړانګه پې لګېږي، هغه ځان نه د طبیعي نور مثلا خپروي، یعنې دا کوچنۍ لنډې موجونه پې لګېږي او د یې اوږد موجود ته تبدیلي او جسم موږ ته راښیي. همداسې بل مایکروسکوپ د ګران زده کوونکو د تیارې ساحې مایکروسکوپ ده. تیارې ساحې مایکروسکوپ داسې مایکروسکوپ د ګران زده کوونکو چې یو جسم په تیاره کې لیدل کېږي. رڼا چې یو جسم پکې نشي لیدلی، فقط تیارې جسم ورته ږدي، نور شی نه ښکاري، فقط هغه جسم روښانه ورته ښکاري. نو دې نه استفاده کوي. بل مایکروسکوپ د ګران زده کوونکو د توپیر لرونکو ساحې مایکروسکوپ ورته وایي. توپیر لرونکي ساحې مایکروسکوپ ورته ویل کېږي چې مثلا د جسم او د خود د خپل هم د مایکروسکوپ په منځ کې د نور تفاوت، یعنې هلته یو رقم موجود دلته بل رقم موجود، همدغه تفاوت باید زیاتې کېږي، جسم ورته ښکاره شي. بل مایکروسکوپ د ګران زده کوونکو د ستریو مایکروسکوپ په نوم ده. ستریو مایکروسکوپ هغه مایکروسکوپ ده یا هغه جسمونه دي کې لیدل کېږي چې نور ترې نه تېرېدی شي. مثلا بعض جسمونه باندې نور واچوي او نور کولی شي د دې جسم نه تېر شي او د داخلي ساختمانونه ولیدل شي. بیا هغې کې دا استعمالیږي چې یو جسم د 10 نه تر 15 چندو پورې غټ موږ ته راښیي. صحیح ده ګران زده کوونکو؟ یعنې دغه د مایکروسکوپ په باره کې معلومات ول چې هیله ده چې تاسو زده کړی وي.
او د 10م صنف د 11م صنف لومړی فصل چې د مایکروسکوپ باره کې غږېدلی هغه در سره وګورئ او کوم نور ټکي چې ما مثلا دلته یاد نه کړل یا مهمه نه ول یا زما نه پاتې شول تاسو کوشش کوئ هغې هم در سره ولیکئ او درسونه هم در سره روز هره ورځ تکراروئ چې دایمي حافظې ته هم لاړ شي او بیا هم له خیره په کانکور کې به درد ولګېږي دا و د نن درس ګران زده کوونکو هیله ده چې یو شی هم زده کړی وي کوشش وکړئ نور ملګرو ته هم دا ویډیوګانې ورسوئ ښه وخت ولرئ